چاته دعا کړې ده رنګ ګرځي، مور چې چاته خیره کړې ده تبا ګرځي. زمونږ د دې دین پر علماء کې لوی عالم تیر شوی دی ابن القیم، حافظ ابن قیم رحمه الله، یو کتاب یې لیکلی دی کتاب الروح. هغې کې عموما د قبر او د روح او د آخرت بعضې ډېرې ښې مزیدارې خبرې لیکلې دي. دې لیکي دا ابن القیم وایي چې زه یو علاقه کې روان وم او یو سفر، او بصره کې، بصره نن سبا د عراق په ښارونو کې یو ښار دی، بصره کې مې یو ځای کې دمه وکړه، هلته یو ګودر و، د هغه ګودر په غاړه یو کلی و، او هغه کلي سره یو مقبره وه. مونږ هلته کې دمه وکړه، وی په مقبره کې یو قبر و چې د هغې نه د خرې اواز راوچتېده. خره چې سیک برلیږي که نه، او خره چې څنګه هغه شڼېږي او د هغې کوم اواز دی، وی د هغې قبر نه د خرې اواز راوچت شو، سبا ته بیا راوچت شو، بل ورځ ته بیا راوچت شو. ما وی که دا چېرته دلته خره ده او دا خره چغې وی، خو چې ما اندازه واخېسته نو هغه اواز په هغه مقبره کې خره او خره نو، او د اواز مې واورېده. وی د کلي د خلکو نه مې تپوس وکړه چې دا څومره ورځ ده او دلته کې زه د خرې اواز اورم دې مقبره کې. ما خو دا ګمان وکړه چې ګنې دې مقبره کې به چېرته خره وي یا خره به او به چغې وی. نظر چې مې وکړه نه خره شته نه خره شته نه کوچا نشته. یا خلکو وخندل چې دا د اواز د قبر نه راوځي، او دا روزانه دا اواز د قبر نه راوځي. دا مړی چې کله ښخ شوی دا اواز کېږي. نو چې دا ولې؟ وی دا یو ډېر بدبخته سړی و، او چې مور به کلم خبرې کولې نو دی به مور ته په کنځلو شو او ورته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. مور ته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. اوس هم بعضې خلک مور ته وایي خرې غوندې برړېږي، د خر په شان برړېږي. نو مور ته به همیشه دقه ټکې وي چې مور به کور کې لږه مواد اوچت کا، نو ده به دې هلک به ورته وایي چې مور چې ای خرې غوندې برړېږي. وایي بس دې چې کله مړ شوی دی او مونږ ښخ کړی دی نو روزانه دقه اواز مونږ اورو، قبر نه راوچتېږي. ګوره دا اواز خو دا بار مخلوق اوري، خو معلومیږي دا چې الله په قبر کې هغه سره د خرې معامله اوس کوي. اوازونه چې کوي اصل نه کوي، خو دنه پې عذاب شروع دی، دنه پې د خدای قهر شروع دی. او مور ته چې په کم سپک نظر کتلی دی او مور ته کم سپکه خبره کړې ده، الله هم هغه سپکاوي ورته په قبر کې مقرر کړي. مور عجیبه شی دی جی. مور چې درته خیره وکړه، حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو څو دعاګانې خدای قبلوي. یو په هغې دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره غایبانه، چې مور او پلار نه ته بار اوځې او هغې درته لاس اوچت کړي چې خدایه بچی مې لاړ په خیر یې واپس راورسې. دا دعا خدای پاک قبلوي. خو دا کله مور او پلار دا دعا کوي، دا هله کوي چې ته په دوا نه فارغ ست شي، چې ته د مور او پلار نه ورشې چې بیبې مورې روانیم دوا راته وکړه، نو مور خوشحاله شي، زوی خوشحاله شي چې ګوره بچی مال راغی. نو ته به بارې او دا مور به در پسې لګي دعاګانې به کوي. او که چېرته به دوا نه فاتې رخصت نه شو نو سپېرې چې واپس کور ته راشې نو بیا لومبې ښځه پرېږده، بچي پرېږده، مور نه ورشه، سلام پې واچه السلام علیکم، په دې ستا نه څه لاړل؟ نه دې پې عزت کمیږي، نه در نه په دې پیسې دي، نه پې ستا ډوډۍ کمیږي. مور به خوشحاله شي، زړه نه به یې دعا وځي اوخو دې بچي ګوره ښځه پرېښوده، زوی یې پرېښوده او دې دا دې ماله راغی خو مې سلام واچو. او که دا دې ورته وایي چې مور یا بیبي څنګه طبیعت دې څنګه دی، لا به خوشحاله شي، زړه نه به دعا وخېږي. هغه کار وکړه چې په هغه کار د مور زړه وګټې، هغه کار وکړه چې په کوم کار د مور د زړه نه دعا وباسې، هغه کار مه کوه چې په کوم کار د مور د زړه نه خیر وباسې. زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، علامه زمخشري، تفسیر هم د قرآن شریف لیکلی دی.
دې تفسیر کشاف غټ تفسیر لیکل دی په خپل ګوډو انسان دې خامخا څوک ګوډو څوک شل چاته یو تکلیف نو دې خپل واقع په خپل و چې دا په خپل ولې ګوډ شم چا دې تاسو کو وی دا ګوډواله دې د خپل کله نه دی پیدایشي دی وینا نه زرا کوټه وم یو مرغې مې نیولې و مرغې مې ونیوله هغه مې بند کړه پنجره کې مرغې به بار زور کو مانه پرې خو ده مور راته بچی دا مرغې پرې ده تا چې څوک په جیل کې بند کی په پنجره کې دی بند کی ته به خپه کې به خوشاله ستا بچی چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کی نو تب ستا ته به خوشاله کې خپه به دا مرغې ده پرې کې ده زرا کوټه ما کشرم نو ما دا چلو کې چې هغه مرغې ته مخپې ته تار واچو او پرې به خو ده تار ملاس کې نیولې دی اوس هغه چې دا مرغې اوس بره زور کوي او ما خپې پورې تار تړلې دی زه نه پرېږدم دا پروي او مې خپې پورې تار تړلې وی ما نه تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغې لاړه والوته په یو سوړه ننوته زه پسې ورختم وی چې ورختم هغه تار مې راښکه چې دا مرغې بار راوباسم مرغې خو دننه کلکه وه خو نه راوته نو ما دونه زور ورکړه چې دا مرغې هغه پوټینې هغه ماشوم خپه مې وله ماته کړه خپه مې ترې راویستله او مرغې دننه کلک پاتې شوه وی چې مور مې وکتل چې د خدای نیکبخته مرغې له دې خپه ماته کړه دا د څه ظلم وکړه د خدای ظالمه نو ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا د خپه ماته کړي مرغې له دې خپه ماته کړه خدای دې خپه ماته کړه خپه شي که انسان دی او زمونږ دین هم دقه وی چې په مخلوق باندې رحم کې ظلم به نه کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق به رحم نه کې په بخاری شریف کې حدیث دی یو ښځه په لاره روانه و ډېره زیاته ګناهګاره وه ډېره ګناهګاره او یو کوي ته اوبو ته تږې شوه نو د کوي غاړې له ورله چې ویې کتل نو په کوي برقه نشته نو دې ښځې خپله موزه وویسته او لوپټې پورې وتړله او اوبې پکې راویستلې هغه اوبې وڅښلې چې ویې کتل نو یو سپی دی د کوي دا خټې خوري د تندې د لاسه دومره تږې دی دا ښځه وایي وی زه چې څنګه تږې ومه او تکلیف وراته معلومیږي دا چې دې سپي ته مغه تکلیف رسېدلی دی دا هم جوړ د تندې نه ډېر تنګ دی نو دې دوباره موزه ورښکته کړه او په هغه موزه کې اوبه راویستې هغه سپي ته چې د ډنډوکې کې واچولې هغه سپي اوبه وڅښلې نبي علیه السلام فرمایي وی د هغه سپي باندې چې هغه ګناهګارې ښځې کوم رحم وکړ د هغې په برکت هغه ښځه الله وبخله صحابه ورته وی مونږ ان لنا فی البهائم اجرا وی په حیواناتو کې ثواب شته نبی علیه السلام او فرمایل او فی کل ذات کبد رطبت په هر جمدی شي کې اجر ستا ثواب شته چې رحم پې وکړې او همدقه بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې مې ولیدله او پیشو ورپسې نښتې و چکونه یې پې لګول او دا ولې وی پیشوې ساتلې وه ګیره کړې وه نه په خپله ډوډۍ ورکوله او نه پرې خوده چې ځان له څه خپله ښکار وکړي او څه حشرات د ځمکې او څه وخوري او ځان پرې د لوږې نه بچ کړي نو هغه پیشو د لوږې مړه شوه د هغې پیشو بېرحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته دننه کړه او هغه پیشو یې پرې مقرره کړه چکونه پرې لګوي رحم به کې بهر کې وی مور راته خیره وکړه چې د دې مرغۍ خپلې ماته کړه ظالمه خپلې ماته شه وی خیر سبق مې ووی طالب شم عالم شم یو ځل په اس باندې روانم او اس له مې منډه ورکړه وی په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوته د اس دا مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې او چې کلک شو زه ترې لاندې پرېوتم وی چې پرېوتم خپه مې ماته شوه اقه خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ ما کومه ماته کړې وه او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شو دا ولې دا د مور خیره نو مور کوشش کوه بعضې سپېره خلک دته دا مور د نظر نه یو نوکره ښکاري دا مور ورته یو وینځه ښکاري دی په خپله نشه کې د مور پروا نه ساتي دی خو په نشه کې دی وخت کې بچی ده او ښځه ده او مال دی او دولت دی او موټر دی او جایداد دی او کارخانه ده او منډې او ترډې دي مور ورته د نظر نه اسم نه ښکاري هېڅ نظر مور ته نه ګوري دې وخت کې خو دې په جوش کې دی لیکن الله خو هر څه یې نه که نه
زمانہ خو تیریگی کنا دا سی بخروستو راشی چی بیاد بس دا مور که پا خلیسو نوی خود زلن خو خفگان اوزی کنا دیر مین دیوی نیکان خزیوی پا خل باند خیره نکی بچوتا خو زلی دردو کی زلی خپشی او اللہ خود انسان پا زل باندیم خبردار دے یو سلی نیک سلیو دیر نیک سلیو حج بیت اللہ لتو مور وطوی بچے مزا حج لا زم محتاجم زما خدمت بسوک کئی وی خموری ٹک تا نبزم کال لے بیا ارادہ اکلا چی حج لازم مورتے بچے زما دش مرگ رد شپی تیریگی او سخ کال لے حج لمزا کال لبلارش پروانشتا بعض علماء چی حج واجب دے علی الفور ندے علی التراخی دے خیر دے کہ یو کالیو نکی پا بلیو کا کنی پا بلیو کا اگر چی بعض علماء و تواجب علی الفور وی چی ذرے کوا بل کالو تا بیا وی اے بچے نا جوڑے او زه بیماره ما او چې زم لشم نو بیا ځکنه کې تمانه لاړې ما یوازې چاته پرېږدي زما خدمت به څوک کوي وذات تبا یا مریو یا به نه مرې دا څو کالو چې ستا د وجې د حج نه پاتې کېږم خپل کار کوه لاړ جي حج له روان شو پخوا خو به قافلې وې په قافله کې روان شو یو ځای کې یو ښار کې قافلې دمه وکړه یو ښار سره خوا کې یو بانډه کې او چې څنګه یې دمه وکړه نو دا خلق لاړل چې زمون بخار کې سودا مودا به وکړو قافله روانه ده دې کې چا نه چا غلا کړی وه چې غلا کړی وه خلق ورپسې و هغه غلطې جومات ته ننوت جامع مسجد ته دا خلق ورپسې دي اوس دا سړی چې دا د مور نه بې اجازته روان دی دې غریب جومات ته تللی دی په نفلو نیت یې تللی په نفلو ولاړ دی نفل کوي مونځ کوي هغه جومات ته ننوته خلق ورپسې دي چې دقه غل دی رونیسې خلق هم جومات ته ورننوتل غل ته په ډله کې ځان غیب کړ او خلق نیغ رالل او دقه سړی یې کلک ونیو غلا کې او دلته د نفلو نیت تړلی دی هلته د مونږ نه غلا وکړه او دلته په نفلو ولاړ عجیبه لوبې کې دی ورته قسمونه خوري که ما غلا کړي نه اوس مونږ نه لیدې د هغه ځای نه دې رامنډه کړې او په جومات را ننوتې او لا په منځونو درې دې سپېره او خلک بیا د داسې سړي خبرې ته کم ځای غوږېږدي غرض او غروض ابل علاور کې چې هغه یو ځای کې کم ځای هغه دماکه شو په هغه دغه باندې په هغه هندوانو باندې چې دماکه پې شوله عیسایانو که څوک وو نو هغې پکې یو دوه کسان غریبانان چې ته په لاره تېرېدل هغه یې رونیول او پولیس ته خلاصول او هغوی نه پرېښودل او جمدي او سوځول پتو لګېدله چې هغه غریبانان په لاره باندې تېرېدل د یو چا سره څه قرضه وه هغې پسې ته او بل څه اوګری پسې روانو هغوی چغې والې چې مونږ خو نه یو که نه یو په دې لاره تېرېدو نه وایي ته پکې پولیس ته خلاص کړل هغې دونه زورورو جلسه جلوس چې پولیس ته لاس نه واپس واخېستل او اور یې پې بل کړ او ویست جمدي وسوځول زمونږ خلک خو بیا سوچ نه کوي که نه بې سوچه کارونه کوي دقه لوبه وه هغې دې رونیوه او دې د خدای بندګانو قافلې والا نه تپوس وکړې زه خو روان یم د بیت الله حج لا په دا قافله کې د جومات ته منزل عالمه منځ کوم په دې جومات کې وی نه که نه همدقسې خلک په دې پیسو اجونو له ځي که نه غلا دې وکړه مونږ ونه لیدې سړی یې په مخه نیغ بوته لس نه دوه نه درې نه لس نه شل ګوان او نیغې قاضي ته مخکې کړه چې همدا سړی مونږ ولیده چې د هغه نه یې بټوه وواله او منډه کړې او جومات کې مونږ په مانځه بیا دې زمونږ راوستو بس قاضي فیصله وکړه وی دا لاس وله پرې کې دا ښې لاس او په خرې سور کې او چغې ورپسې په دې ټول بازار کې وګرځوې او چغې ووهې چې څوک هم غلا کوي دقه به سزئ او دا لاس وله د سټ سره اویزان کې دا پرې کړی لاس بس جلاد راغی لاس یې پرې کړ او چې پرې کړې غاړه چې ورته اویزان کړ او په خرې سور کړ او بازار کې ګرځي او چغې وایي خدای مو بخا چې څوک غلا کوي دغه به سزئ دغه انجام چې چغې والد دا سړی خلکو ته وایي چې معامله یو چغې ته پرېږدی که نه تاسو چغه وښی چې زم پکې یو چغه ووامه نور خو زما خبره تاسو هسې ونه منله هغې ویې لکه پرېږدی چې دا دې څه وایي د به لاس اوچت کړ ای خلکه چې څوک مور په کور کې ناجوړه پرېږدي او د اجازت نه بغیر حج لځي نو دغه به سزئ مور دا مورزار والے اسم نور نشتا غلا ما نه ده کړی غل بل څوک همام اسې ګوتې ښودې ده خو بس ما ته د خپل کړي سزا میلاو شوه ما مور دا قصې پرېښوده
بیار و مددگار. زه د مور لاسونه م لاسونه، مور زمانه بغیر نو دسماتی لتلی شي نه ډوډۍ لتلی شي، زه لاسونه وم لاس تر عالم دی خوانو خدای مانم لاس کټ کړم د مور هزار واله. او بخاری شریف کې برته یو روایت د بخاری شریف بوي، یو سړی ډېر نیک سړی جوړیج نومیو په منځه ولاړو، مور ورته آواز کوي یا جوړیج، جوړیج دلته راشه. دی په دې وړه کې سوچ کوي چې خدایا یو خوا مې رب دی، اللهم صلاتی و امی، مونځ دی بل خوا مې مور ده، مونځ وکړم اکه مور له ورشه. مور بیا آواز کوي یا جوړیج، جوړیج دلته راشه. دی بیا په لکه سوچ کوي چې یو خوا مونځ دی بل خوا مور ده، او ته بیا آواز کوي جوړیج راشه، نیک بخته مونځ خو رستم کولی شي که نه، مختصر که مونځ خو اسانه خبره، مختصر صورتونه ووایه سلام وګرځوه منځو که خیر د مانځه منځ کې مه راځه راشه. د نر بچي وله دغه ورکړه خپی ورکړه مانځله چې زه یاره خپل کار به کوي، مور خدای مخکې دی. نو اوس دا مور حق هم درته خدای وایي چې مخکې دی که نه، دا خو راته الله وایي بل څوک ونه وایي. مور خفه شوه، یا الله دا جوړیج اله مړ که چې تی رسوا کې، رسوایي څنګه چې د زناکارو خلکو مخ ته وګوري، مطلب دا تی رسوا کې. جوړیج ځان له پخوا خو به راهبانو په جونګړو کې او په سمسو کې او په ځنګلونو کې عبادت کو، نه به ښځه و نه به بچو عبادت یې کو. چېرته یو شپونکې جینۍ ګډه چیلی سرولی او چا وله پیسې ورکوي لمسوله، د نیکانو خلکو دشمنان خو وي که په مختلفو قسمونو باندې خلک دا نیکان دا شرمۍ دا چې خلکو په ذهن کې دا نیکي ختمه شي، دا دینداری ختمه شي. ځکه دا دینداری او نیکي خو دا نیکان او عالمان خلکو ته ښیي، نو چې عالم او نیک ته رسوا که بیا به خلک نه ور نږدې کېږي، دین به د چا نه زده کې. هغه جینۍ چا ولمسوله، یاره داسې وکړه چې دا بوډا بدنام کا. هغه جینۍ راله د دې بوډا جوړیج نه د ګناه مطالبه وکړه. هغه وایي زه ګناه ته دلته ناست یم، بس پیرې خدای دې بې خو بس زه خو دلته ناست یم، د الله عبادت ته. هغه جینۍ لاړه هغه شپونکې او چې ته بل چا سره بدعملي وکړه، ماشوم پیدا شو. چې ماشوم پیدا شو خلکو پې چغې جوړ کړې ته خو واده شوی نه، دا بچی د کوم ځای نه دی؟ وی دا د هغه پیر صاحب نه اغزبرګ چې دی. ګوره بې ځایه پې الزام ولګه. ښه دا د هغه نه او د کلي خلک رالل او جوړیج غریب یې د هغه بالخانې نه د هغه جونګړې نه راکوز کو او په والو پې شروع کړه. ښه دا ته دلته په ځنګل کې دې ته دی مونږ خو وایو چې ته د خدای پاک عبادت ته دلته ناست دی، مونږ وایو شپې ورځې خدای ته تېری، دا ته ګناه ته دیری. دا زمونږ جینکۍ او زمونږ دا شپونکۍ او دا انوین دی به راځي دلته به ګډه کیلی سره نو تاوی ته دلته پروت دی، ګناه ته پروت دی. ښې غریب او هغه جونګړی وله روانه کړه، جونګړی روانه کړه. هغه جوړیږي ما خو پرېږدی که نه چپ خبرې به نه کې، د خدای نیک بخت و ما خبره خو وره نه وروستا خبره ماشوم د کبې راغی راغی غریب هم و جونګړی هم وله روانه کړه. آخر کې چا وی چې د دې بابا نه هم تپوس وکړې پیر صاحب نه که نه چې دې څه وایي؟ وی تاسو هغه جینۍ راولئ هغه ماشوم هم راولئ. زه زما خو هسې جونګړه روانه شوه، زما بېعزتي خو شوه، زه خو مودربولم، خو لږ خو ما ته هم سوچ وکړئ که نه. هغه جینۍ راوسته هغه شپونکې او هغه ماشوم ورسره و. جوړیج هغه ماشوم ته وایي من ابوکه، پلار دې څوک دی؟ شابه وایه. هغه د 2-3 ورځو ماشوم تېرېدونکي پلار دې څوک دی؟ او ماشوم ګویا شو، وی پلانکې شپونکې مې پلار دی، پلانکې شپونکې مې پلار دی. خلکو وی اوهو دا هم څه غلطي کړې ده. مونږ خلک خو ما درته مخکې وی کار وروستو کوو، سوچ مخکې سوچ مخکې کار مخکې کوو، سوچونه وروستو کوو. پلانکې شپونکې مې پلار دی، هغه نه پیدا بس خلک راغلل جوړیج ته په منتونو په زارو شو مونږ معاف کا. اوس به داسې وکړو چې تاله دا جونګړه واپس جوړو د سرو زرو نه یې دله جوړو. مونږ ته خو ستا کرامت معلوم شو. امام بخاري رحمت الله علیه په بخاري شریف کې په دې باب یې ښودلی چې یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. یو حضرت عیسی علیه السلام کړی دی، عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې کړې چې په مور باندې چې مریم علیه السلام باندې الزام ولګېد. خو بې پلاره پیدا شوی د الله په قدرت باندې په مور الزام ولګېد. یا مریم انا لک هذا، دا بچی د کوم ځای نه دی؟ الله مخکې پوه کړی و، جبریل علیه السلام یې ورته رالیږلی و. فاشارت الیه، وی دې ماشوم سره خبرې وکړې.
او کیف نکلم من کان فی المهد صبیا د زنګو ماشوم سره مونږ څنګه خبرې کوو لیونه کروغه او بی بی مریم غریب ډیره چاته پریشان و چې دا ماشوم کله پیدا شو خو به پلارو نو هغه ته هم دقه سوچو کنه چې سبب خلکو ته کزت درهوی مچه دا د الله قدرت دی، دا الله قدرت خلک کم ځای مني. یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، یا خدای کزم لبه سخبا الله که یې را پتی راوي او چا مې نم ناغشته خبا او کې دینه بچم. اغیوتهم اقو یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. مریم پلار خودم خسالیو مور دم نیکوا دا ماشوم دا کمیراغی تو خواده شوی نیو ماشوم دا کمیراغی فاشارت الی بچی سر خبریو که کیف نکلمو دا زانگو بچی سر من خبری سنگو کو دا زانگو بچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پخپل گویا شو قال انی عبد الله دا خدای بنده آتانی الكتاب وجعلنی نبیا اللہ مخکنا فیصله کړی دا چې ته به پیغمبرې ما دا پیغمبر مخکنا اللہ فیصله کړی دا او مال مخک فیصله کړی دا چې مال به الله یو کتاب راکړي د انجیل په شکل کې. اغم پټینه ماشومو اغم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي او د جوړجم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. داسې یو څو ماشومان نور وشته دا ناغه جوړج وی ما پرې ده وی چې وی دا ولې دا سوچ ته خو نیک سړی د ولې دومره بدنامي دی شو وی دا د مور د خیرو د والما نور سنشتا د خدای قهر نه والی د مور خیرو والی چې مور را تویل چې خدای دې رسوا کا خدای دې نظر په زناکارو خو باندې ولګاو زمارو د مور خیرات ټاکو پلاک دې ګورې دویمه خبره پکې نشتا او د مور دعا آفرین د دعا د توسل چې چاته لګېدلې ده. زموږ حضرت امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری دې ماشومو او مور به خدای ته جلل چې یا الله مال یو بچی راکې چې د پستا د پیغمبر مبارک احادیث دکم نو خدای ولا بچی ورکل او په ټولو بچو کې او خيار او قابل بچي دا امام بخاری رحمت الله علیه دا په ټولو کې او خيار قابل بس ودا بچي به د باندې پیغمبر مبارک حدیث توقفي اتفاق تو غره پستر ګلون شو غریب پستر ګنا بینه د حدیث علم کم لاسیلول شي مور به خدای ته جلل الله تبه زاری کولا بکت وابتهلت وداسي وجلل او ډیر زاری وکړه یا خدایا چې کم قابل بچی دې راکړیو الله پستر ګورن شو دې بستا د حضور پاک حدیث څنګه زده کوي. په خوب کې حضرت ابراهیم علیہ السلام ولید ابراهیم علیہ السلام دې تپوس کوي ولې جاړې فچر شوی دی ولې پریشان او زاری کې وی خدای بچی راکړل او چې کم قابل بچی دې پستر ګورن شوی دی او زمان نیت وته دو چې دې به د نبی علیہ السلام احادیث دکې اوس پستر ګلون د حدیث خو نشي دکولې. ابراهیم علیہ السلام ولا زیر ورکا په مبارک دې شه زوی دې جوړ شوی دی ښا مبارک شه چې د امور راوي خشوا او امام بخاری ماشومه راوي کا او وته قتل نو خدای پستر ګم جوړ کړو د مخ کې نه نظرم تیز شوی دا د مور دعا شو ګوره ځان زه خو نه ویم دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور پلار دعا د بچی په حق کې تریاق دی د مور پلار خیره د بچی په حق کې تریاق دی. والد صاحب میرا ته خبره کوله یو کور یادو تاسو دا مشران به پیژني خدا کشران و نه پیژني ما ته وی چې هر وخت به مور چې ما خامه بشو په خوا به زنانو تنورونه چول کنه او ما خامه بشو نه مور به بچو ته خیره شروع کړي چې خدای مرو پرځوا خدای تباکا دا خیره به کول اور ما خام به مور بچو ته خیره کوله وی ما مونږ په خپل سترګو لیدل چې ټول زامن ولد د پردي لاس مړی کور تر دن نشو ومغه مور بسر ټکاو بیا چې نه به ټکوله وی چې دا خو خلینه خبره وته ده
اوس کېنه ورته تدبیر ورته کوه سرونه ورته وه. نو بعضې وخت کې دا میندې هم عجیبی په معمولي غوندې خبره بچي ته خیرې شروع کړي او هغه خیرې نبی علیه السلام فرمایي حضور پاک په حدیث عمل کوئ رو د پیغمبر مبارک په خبرو عمل کوئ دنیا به هم خیر به هم ښي. حضور پاک فرمایي وی ګورې مه کوئ خیرې وی داسې ټیم سره به ستاسو خیرې ولګي چې به د خیرو د قبلېدو بیا پې ستومانه یې. په دې شواروس کې یو ټیم داسې وي چې هغې کې د خولې نه خبره وته فټافټ قبلېږي بیا به وروسته ستومانه چغې به وښیي چې دا څه چې وشو دا څه وشو دا څه وشو او خیره به دې لګېدلې. نو د مور خیره خطرناک شی دی دعا قیمتي شی دی. نو د امام بخاري سترګې او بیا د سترګو نه پس الله څومره لوی شخصیت جوړ کړ که دا سترګې نه وې راغلې دا امام بخاري به ترې نه جوړ. دا د مور د دعا د برکت نه. حضرت موسی علیه السلام با دا الله تعالی په پښتانه ورته راز ویلو الله سره د خبرو اترو دپاره الله سره د مناجات دپاره الله سره د راز دپاره کوه تور ته تلل چې څه خبره به شو هلته به بس دا د الله تعالی یو نظام دی. ګنې الله خو هر چا سره هر ځای کې خبرې کولی شي چې وغواړي. خو دغه کوه تور ته بار بار حضرت موسی علیه السلام تللی دی رب العالمین دپاره هلته چې علم استدا تورات هم ورته هلته میلو شوی دی لومبی وحی هم ورته هلته میلو شوی و ملاقات له به ته رازدار یې یو ځل ته نو جبریل علیه السلام ورته وایي ای موسی و جبریل خو د الله په حکم راځي او چې الله ورته څه وایي او هغسې کوي. وما نتنزل الا بامر ربک نبی علیه السلام ته جبریل علیه السلام وایي که نه وایي موږ د خدای په حکم نازلېږو. اته تپوس کوي وی ته زیات ولې نه راځې موږ د الله په حکم نازلېږو چې کله الله غواړي نو موږ راځو چې نه غواړي نه شو راتلی. نو جبریل علیه السلام حضرت موسی علیه السلام ته وایي ای موسی وګورې د الله راز له خو روانې خو ادب نه ښکار والا بېادبي ده نه ونشي احترام سره کار کوه قدم په احتیاط اوچته وه او هلته ډېر د ادب خیال ساته او ما الله وتپخپله وی چې فخلع عليك انك بالواد المقدس طوى دا پنی دی وباسه انك بالواد المقدس طوى دا المقدس او پاک ځای دلته پنی مې پخپو کوه خیر علماء نور وجب وي پنی وباسه. زه خو ډېر د ادب کار خیال ساتم او چې الله له ملاقات د سودي بېادبي کولی شي هغه شوق کې وي لکه یو مشر له چې سړی ملاقات ته ځي هغه څومره جامې خشته کي اسمره مخ په صابونو وینځي اسمره مسواکونه ومږي اسمره ځان خشته کی او څومره په ادب او په احترام دي چې د مشر لازم چې دی خوشحاله شي او خفه نه شي او د الله ذات له ملاقات لتلل بېادبي به څنګه وشي. موسی علیه السلام پریشانه شو چې داسې معلومیږي لکه زمانه مخکې بېادبي شوې ده غلطي شوې ده خو الله معاف کړې ده ځکه جبریل ما ته هدایات راکړل ځکه چې یو سړی زه یو څوک ته هدایات ورکړي چې ګوره داسې به کوې نو معلومیږي ده چې مخکې دې څه غلطي شوې ده که نه ورته وایي جبریله ستا د دې خبرو نه خو داسې معلومه شوه لکه ما نه مخکې د الله مبارک په ذات کې څه بېادبي شوي کوتاهي شوي نقصان شوي بېعزتي شوي ما ته ووایه څه چل مې کړی دی الله مې خفه کړی دی الله زر وایه چې توبه وباسم استغفار وکړم وی نه نه هېڅ بېادبي نه ده شوې هېڅ غلطي نه ده شوې ټیک ټاک خو درته مې ووایي چې نور خیال ساته. نو جبریل مخکې دی دا ما ته نه وي اوس ته راته څنګه ووایي وی موسی مخکې د مور جمدی وه ته چې به کله روان شوې نو مور به د دواړه لاسونه اوچت کړه لپه به اوچته کړه او دعاګانې به یې شروع کړې یا الله زما بچی ستا ملاقات له در روان دی الله ګورې که زما د بچي نه څه غلطي وشي معافې که خدایا ملاقات کې تی بېادبي ونشي ملاقات کې تی غلطي ونشي ملاقات کې ستا عظمت او ستا عزت ته نقصان ونه رسي الله بچی مې درغې معافې که. نو بس چې مور در پسې لاس اوچت کړي نو پروا نه وه اوس د مور وفات شوې ده مور نشته نو ما وی چې ګورې اسې نه اوس معمولي غلطي وشي الله په معمولي غلطۍ هم ګورې غوسه کېږي سزا درته در نه کي راودې نه نیسي مخکې مور وه د هغې لپې در پسې در روانې وي. اوس ووایه که نه د مور دعا څومره لویه خبره شو څومره لوی نعمت ده. زمونږ لوی لوی اکابر عبدالقادر جیلانی
رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب څومره لوی سړی د مور دعا ځای ته رسولی دی او یوازې د مور دعاګانې نه مور به ورپسې پیسې ګرځولې مور به هدایات ورکول هدایات هغه د غلو د قافلې قصه درته یاده ده مور به هدایات ورکول چې بچې ګورې دروغ ونه وي شرط هم دروغ ونه وي بچې ګورې ځه او حدیث زده کوه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ګوره ډېر لوی عالم و مونږ صرف د تصوف په نظر ورته ګورو لوی صوفي لوی بزرګ ولی د خدای لیکن ورسره ډېر لوی عالم و یو تفسیر جیلاني چاپ شوی دی ما سره شته چې هغې کې د هغه علمیت ته وګورې نو حیران به چې دې سړي الله څومره لوی علم ورکړی دا دومره لوی تقوا بزرګي علم دا د مور د برکت نه مور خواري کړې ده مور دعاګانې کړې دي نو دا مو چې دا بوډۍ په کور کې ناسته ده او دا سپین سرې ده دا زما ډوډۍ ته محتاجه ده او دا به زه ډوډۍ ورکوم او کنځۍ به ورټې به نه بد قسمته دعا ته والا شکر وباسه چې لوی نعمت خدای درکړه دې نعمت نه دعا والا چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دعای قبلیږي او خیره قبلیږي نو حضور پاک مبارک خو دروغ نه وي خو رښتیا وایي دعا والا د مور خیره نه ځان وساته ورنږدې شه ته قدر یې وکړه عزت یې وکړه عبدالله ابن مبارک دا پلار چې مبارک صاحب دا مبارک صاحب دا دغه غلام و د یو امیر دا پلاری دا امیر صاحب یو ځل میلمانه رالل چې میلمانه رالل نو باغ ته یې بوتلل میلمنو له خلک چکر ورکوي نو او په باغ کې دی په لاره میلمنو ته لګیا دی چې زما یو باغبان دی ډېر ښکلی باغ یې راله جوړ کړی دی او ډېر قیمتي خشته بوټي پکې کړی ډېر نیک او صالح دی ډېر دینداره دی او ډېر فرمان بردار او خبره منونکی دی دې میلمنو ته صفت کوي چې دې باغ ته کله وردن نه شو دی مبارک ته وایي دې غلام ته مبارکه یو انار راوړه چې انار یې وله سینګروړو او دې مات که تریو دا امیر صاحب په زړه کې لږ غوندې پریشانه شو چې ما خو په ټوله لار د ده صفتونه وکړل دې میلمنو ته او منځ کې انار روشوکو او هغه هم تریو دی ورچې بل راوړه چې بل لاړه بل انار یې روشوکو هم تریو هلکه زما په شان په انارو نه پوهېدل ما یو ځل ډېره زمانه مخکې پېښور کې انار اخېستل نو ما پکې غټ غټ راغونډول سره غټ نه نو دکاندار ما ته وایي مولوي صاحب دا زه چې کوم در کوم دا خواږه دي دا یو صاحب هغه را چپلاقې سپین واړه راکړ نو ما ته هغه دکاندار بدګمانه وم مې دې دا چې څوک دې کم مال یې هغه را باندې خرڅوي مې نه بابا پرېږده زه ځان له په خپله غوڼو وایي ما ته ته وایي اوس ستا خوښه ده نو مې نه ده نو ما پکې چې کوم سره سرو او غټ اډه مې راغونډ کړل چې کور ته مې راوړل او ما ته م کړل ما ته وایي دا دې نردانې راوړي دي که خوراک له دې راوړي دي ما خو پکې غټ غټ وکتل وایي دا خو دومره تراوي دي چې دا نردانې نار دي یا خدایا مې د هغه دکاندار پوهېده هغه دا ماله نه راکول ما د هغه سپین واقعي هغه سپین واړه چې پراخې هغه مزېدار یې هغه خواږي نو زما دام زما په شان و زما ورو هغه چې لاړ ورته بل راوړه نو غټ انار یې پکې بل وکته بل انار یې پکې وکته چې هغه یې راوړ چې هغه یې مات که هم تور شو هلکه ته په دې باغ کې ګرځې ته پکې خوږ او تریو انار نه پېژنې ورشه بل راوړه هغه لاړ بشیر جان په شان یې پکې بل غټ وکته چې راشه دا به خوږي هغه پکې غټو پسې ګرځېده چې بل یې راوړه چې ماتې که هغې نه تور شو بس غوسه شو ورته وایي ته په دې باغ کې څه ته ناست یې ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ورته یې ویل نه زه نه پېژنم زه په دې باغ کې دې له نه مقرر چې زه دا باغ انار خورم او خواږه تراوه پکې ګورم زه په دې باغ کې دې له مقرر یم چې خصمانه وکړم وګوره څونه ښکلې کومه میوه پکې مزېداره نشته د اوبو ته وګوره چمن ته وګوره ګلونو ته وګوره زه خو دې لپاره ناست یم بس یا خو د دې امیر صاحب طبیعت ګډوډ شوی یا روښانه شو چې د میلمنو ته خو مې عزت لاړ خو عزت خو واپس راغی سړی خو حلالي دی
چې څنګه میلمانه رخصت شو امیر صاحب د فایل راوغوښته او دستخط یې پرې وکړ د باغ نه مې ستا ډیوټي ختمه کړه ته ما ټرانسفر کړې بدل مې کړې زما محل کې به ډیوټي کې دلته ځه ډېره ښه ستا نه وکړې باغ نه لاړ د امیر صاحب محل ته هلته ډیوټي کوله خدمت یې کو خو ایماندار سړی ارزه کامیابي او بېدینه سړی بېایمانه سړی او کرپ سړی رشوت خور سړی په دې دنیا هم ذلیله دی او په بله دنیا هم ذلیله دی او ایماندار کامیاب دی عمر له چې کامیاب ایماندار به کامیابي هلته ډیوټي ولګېده یو ځل د دې امیر صاحب یو لور وه یو ځل ناست په خپل چمن کې یو فکرمند دی دا مبارک ولا راغی امیر صاحب ولې فکرمنې مبارکه یو لور مې ده د هغې په حق کې فکرمنې ډېر بادشاهان یې زامنو لږ غواړي څوک یې ځان لږ غواړي او تا ته پته ده چې زما دغه یو لور ده او څونه ښکلې ده او څونه هوښیاره ده او دینداره ده نو د هغې په حق کې فکرمن یم چې دا چاله ورکړم فلانکې په دې سوچ کې پروت دی واقعي پلار سره د لورو فکر زیات وي د زامنو په نسبت مبارک ورته وایي وی امیر صاحب وی دا خو ډېره اسانه خبره ده ډېره اسانه فکر او سوچ په 2 منټه کې ختم شي یو فارموله به درته وښیم په هغې عمل وکړه ته به هم خوشحاله لور به دې هم خوشحالي ښځه به هم خوشحالي د لور خاوند به هم خوشحالي او مبارکه تا سره دا فارموله شته ته نه ښایي تا منه صاحب تپوس ته لیکلې څه فارموله ده وی ګوره مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو او مونږ مسلمانان یو او حضور پاک وایي چې لور هغه چاله ورکړه چې کوم دیندار وي او نیک او صالح مال ته مه ګوره بادشاه ته مه ګوره مال ته مه ګوره دین ته وګوره نو چې دا کمې رشتې راځي په دې ټولو کې وګوره چې کوم پکې دینداري صالحي مونږګزاري او نیکي لور دی هغه له ورکړه خیر خلاص دې کې د سوچونو څه ضرورت دی او د فکرونو څه او حقیقت دی که لور د یو مالدار سړي له ورکړه او هغه مالدار بېدینه وي مالدار لوپري نو لور به دې ورسره ټول عمر خپوي او که یو غریب سړي له دې ورکړله خو دا غریب نیک دی او صالح دی او د خدای نه یېرېږي لور به دې خوشحاله چې دا خبره وکړه وی مبارکه وي او تا خو زما پریشانۍ ختمې کړې زما خو د ژوند بدل کړ تا خو ما سره ډېره ښکلې خبره وکړه لال ښځې ته وې یا ښځې زمونږ هغه سوچونه خو ما لا مبارک ختم کړل څنګه دله ختم کړل بس وی ما ته وی چې کم نیک سړي وي هغه له ورکړه لور به دې پکې خوشحاله نو بس ښځه هم پې خوشحاله شوه وی سړي یې ټیکې راته ویلي دا چې کوم بادشاهان او د بادشاهانو شهزادګانې دنه غواړي بس کوم پکې نیکې هغه له به ورکړو وی ښځې زما خوله کې یو بل سوچ راغی وی دا مبارک ډېر نیک دی دلی نه ورکړو دی نیک دی که نه صالح دی مونږ ته پته ده که نه اخلاق یې ښه دي مونځ کوي د خدای نه یېرېږي ذکر و اذکار کوي او دیندار ښځې ته خو ده ووایه توبه وی هغه نوکره پرون چې زمونږ په باغ کې خدمت کو زمونږ جارو کښه دلته چې ګرځي جارو وي زمونږ مېلمنو ته دا به زما زومي دله ورکوم کښېنه ښځې ټټ ټټ دې جوړ کړل کښېنه ټټ ټټ مه کوه هم دله ورکوم نیک دی بس صالح دی ډوډۍ به خدای ورکوي زما ډوډۍ ډېره زه به ورکوم ډوډۍ نور خبرې به نه کې بس چې دا نیک دی واورېدل تا دا خیال و چې ګنې په دې مالدارو کې به نیک له ورکوي نو وختي خو دې چې یو نیک له ورکو او چې اوس مې راته سم نیک سړی و خو اوس پکې خوا دې خوا کې مسله د دین دا ده چې لور نه به هم لږ تپوس کوې زمونږ خلقو په شریعت نه دي که نه لور رضا نی او په زور یې چاته ور په غاړه کي سبا یې لور خودکشي وکړي او بل څوک یې خوښي فتنه ته جوړه شي هلک لم چې کې مشوره ورسره کوه بې مشورې مه کوه دا هلک نه خوښه و نه خامخا به کې بعد پلار د ځان لاټي برنس جوړ کړي لاټي برنس جوړ کړي خامخا به کې نه دا زما خورزه ده نه دا زما رویره ده دا ما په ماشوموالي کړې ده او خامخا به کې زوی ورته بابا نه مې ده خوښه مې که وراله وی دویمه پې وکړه خو خامخا به یې کې ولې ظلم کې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې چې نه ده خوښه بله وله وکړه که نه نو پلاران هم د دې زمانې ظلم کوي ډېر مسایل مونږ ته خو پته ده مونږ ته بیا دا مسایل پېښېږي ډېره لکانې پلار ورته هم دقه وایي وی نه دا وکړه بله پې د پاسه وکړه سبا چې به بله کوي بیا ورته وي قوم دی ولې به بله پاسه کوي او که بله پرې وکړي نو ژوند یې ور تباه نه کړه په ماشوموالي ولې کې مه کوئ په ماشوموالي زامنو له ښځې سبا چې جینۍ لویه شي د هلک به یا خوښي یا به یې نه خوښه د هلک چې لوی شي یا به هغه جینۍ خوښه یا به یې نه خوښه په شریعت عمل کوه مونږ د شریعت نه عمل نشته
لک لک چې واده کې مور او پلار دې ورسره مشوره وکړي، په خپله خوښه دې کار نه کړي، ته ځان نه دا ښځه کې که دا دې زوی له دې کې او جنیب چې ورکې نو مور ته ووایي چې لږه مشوره ورسره وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، په خپله فرمایي، وی جنۍ چې په نکاح ورکې تپوس تې وکړه او چې کمه کونډی نو ابدا ته په خولې وایي چې ور مې که یا ور مې مکه، او چې کمه پیغلی نو اذنها سماتها چې چپم شو نو بس دی رضا ده، که په خولې غږونه کړي. دا خو د پیغمبر صاحب مبارک وینا ده، بلکې دې کې یو مضبوط حدیث دی او زموږ احناف په هغې کې لږ تاویل کوي. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. جنۍ به هم بې د مور او پلار نه بل چا سره نکاح نه کوي، بالکل به نه کوي، سخته خبره ده. د دې کې مشوره ضروري ده. خیر جنۍ سره پکې سلو شوه، هغه امیر صاحب لور نه مشوره واخېسته چې زما خو دغه سوچو مبارک راته وی نیک لی ورکه، نو ما ته خو دا مبارک نه ښکاري، نو اوس ستا خوښه ده؟ هسې نه ستا دي، خو ته هم سبا وی چې دا خو زموږ نوکر و غلام. وی بابا نه، ستا چې څوک خوښ وي زما رضا. هغه جنۍ هغه مبارک یې راوغوښته، مبارکه تیارېږه، جنۍ تا ته په نکاح کوو، تاله یې درکړو. او بادشاه سلامت، زه ستا لور ساتلی شم، ستا لور به څنګه ساتم؟ او واقعي که نه دا غټه میخه غټه ونډی کنه، چیلې خو په 5 او په 6 سانګو دا بکیانم گزاره کیږي ته چیلې، او دا وړې ګړې خو په یو شوړه غیان گزاره کیږي. خو غټ ساروي سره بس کې هغه مضبوطه ونډه غواړي، بوساله بوله جوړه هغې له خو ځان له پټي د شوتل په دغه لې دې سره بس کې. او دا خو د بادشاه لور ده، دې سره بس دا به ساتي سي جامو سره بوله سکے. موږ یو ځای کې په جرګه تللو، جرګه کې چې لاړو نو هغه کس وی چې ماله به سوره راکوي، ماله به سوره راکوي، او چې چا سره لانجه و نو هغه ډېر مالدار و. یاره مې دا سوره خو په شریعت کې ګناه ده، بالکل ګناه ده، زه خو مې په سوره کې نه ویم او نه سورو قصې کوم، دا ګناه ده، ناروا ده. جرم یو جنۍ پکې ورکې. جرګو والا ما ته تر اعظم مولوي صاحب مسله پرې سواره جوړېږي، مې نظر پرې کې نظم تاسو لال چې زه نه ځم چې هغې لال ما ته خندله، چې خندلې مې ولې وي هغه سړي ته مو ډېر د دې پېښور ډېر غټ خان و، لوی سړی و. وی موږ ته وایي چې خو سواره غواړي، وی ډېره ښه ده ور به کم، خو ساتي به یې وله څوک ور به کم، خو بلا جامې دي، جوړې دي، موټر دی، بنګله ده، خو بیا دې نه جون نشي تېرولی. نو که دغه وله کولی شي نو زه راځه پرې راته میدان ته دې شي. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک ورته وي چې دا بندور به یې ساتم څنګه، زه خو ستا نوکر یم. وی بس نورې خبرې وروستو دي، غاړه اږدا. واده شو جي، چې واده شو غوږ کېدو شو، چې واده شو جنۍ هم نیکه ده که نه جي. مالدار خلک دا نه چې ګنې مالدار شو دین نه ووتی. الحمدلله په مالدارو خلکو کې دینداره خلک شته، په مالدارو خلکو کې دینداره جنکې شته، په مالدارو خلکو کې خانانو کې دینداره لکان شته. نه ټول په غریب به یو بې دینه به مالدار به ټوله شپه به د خدای عبادت به کوي. دا خدای الله داد دی چې څنګه واده کنه مبارک دی. ښځې ته سوال جواب ولېږه چې ډوډۍ به دله زه رالېږم او زما د لاس د ډوډۍ نه بغیر به د بل چا ډوډۍ نه خوري، ته زما ښځه بالکل نه. که د پلار د کور نه هم دله راځي غریبانانو له ورکوه، خو زما ډوډۍ به خوري. دې غریب لاړ په مزدورۍ پسې ووت او مازدیګر ماښام به چې ته اوچه غوندې ډوډۍ ګټلې وه، بیا ښځې له لېږله، ښځې له به یې لېږله. 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو. چې 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته په جلا شوه چې تا خو زه لیدلې کتلې ومه، زموږ په کور کې مزدور وې، لوی شوې، نو تا چې زه نوم خوښ نه ولیدې په واده په نکاح اخېستم، او تا سره زما پلار څونه ښو کړل چې زه ما غوندې جنۍ بادشاه نه غوښتم هغې له یې ور نه کړم او تا له یې در کړم، نو ته 40 ورځې پس ما له رالې، نه دې یم خوښ ولې دې کولم، ظلم دې ولې وکړو. ورته یې وي جنۍ زما ډېره خوښه یې، خوښه پکې څه ته وایي، او ما سره ستا پلار ډېره ښېګړه وکړه چې ته راته په نکاح کړې، خو خبره دا وه چې ستا پلار بیا هم بادشاه دی، امیر دی، خوراک کې څه ناڅه امیزه شته د حرامو،
خامخا به دا نه چې ګني ټول به حرام خوري یا نه څه ناڅه پکې شته. نو ما څلوېښت ورځې در باندې حلاله پاکه ډوډۍ خوړه چې ستا د پلار د کور کومه وینه وي چې هغه ستا د بدن نه اخوا شي او زما د حلال ډوډۍ وینه در کې پیدا شي. زما رزقم حلال او ستا رزق حلال، زستا وینم پاکه شو زمان. نو اوس به خود یو ځای شو هغه چې کوم اسلامي طریقه ده. نو ځکه خدای راله چې تزویر راکړه نو نیت مې دا کړی چې په دې به د پیغمبر علیه السلام دین زده کوم، علم به پې کوم، د حدیثو علم به کوم. دا مې نیت کړی دی. نو چې داسې بچی پیدا شي چې ستا وینم پاکه او زما وینم پاکه، چې پاک بچی پیدا شي نو به ډېر برکتي وي. او ښځه خوشحاله شو. بس خاوند ټیک کار دی کړی. الله اقصې وکړل، اقنه ولا خدای یو زوی ورکو، نوم یې ولا عبدالله کېښودو، عبدالله ابن مبارک. نو چې نوم یې ولا کېښودو دا ماشوم لږ لوی شو. قدرت الهي ته ګوره هغه امیر صاحب مړ شو. چې هغه امیر صاحب مړ شو د هغه په مال کې لویه حصه د مبارک له د عبدالله ابن مبارک له راله. ځکه بله لور خو یې نه وه، بله پیسې وله رالې. نو دی خو ماشوم و، نیازبین و چې ورو لوېده. زمونږ دا ماشومان مونږ نیازبین لوی کړو. چې کوم ماشوم دی نیازبین لوی که تباه و برباد دی که، غرق دی که غرقې به نه. دا ماشوم ورو لوېده. د بچو به تربیت کوې ښه، نیازبین به نه لوی کوې. چې د بچی تربیت ته ونه کو نیازبین دی لوی که، د هغه نه به لوی مصیبت جوړېږي. دغه بادشاه د کسرا د فارس بادشاه او زوی ته پیدا شو. هغه زوی نیازبین ماشوم لوی کړ. ماشوم نه تربیت کونه. ګوره تربیت هغه تربیت چې اصلونه انسان جوړوي هغه شریعت او اسلام دی. هغه ماشوم ورو پرویز نومو دغه بادشاه، د پلار نوم یې هرمزو او د دیکه نوم یې دا مشهور بادشاه تیر شوی د نوشیروان، دا دغه نوستیو دا پرویز. چې زوی پیدا شو بس زوی نیازبین ساته د هغه زوی نه څه شی جوړ شو. وایي چې تربیت زوی له ونه کې د هغه یو ګندس خوندر جوړ شو، یو څښا ګنده، دومره ګندس خوندر چې د دې پرویز ښځه و شیرین نوم یې و، په هغې عاشق شو، په خپلې مور عاشق شو. خدای دا بس اوم اقا قصه و قصه اوږده ده. خو هغه پلار یې مړ که د هغه ښځې دپاره، د هغه میرې مور دپاره خپل پلار مړ که. ګوره تربیت نه دی شوی چې پلار یې مړ که. پلار خو پې پوه چې دا زوی خو د ما لوی شوی دی او نیازبین مې لوی کړی دی او ګنده لوی شوی دی او دی د هغه په مرض هم پوه. نو هغه وله په المارۍ کې یو بوتل ایښودی او په هغه بوتل کې دارو زهر اچولي او د پاسه یې پې لیکلي چې دا دارو د مردانه قوت دپاره ډېر قیمتي شی دی. مطلب یې دا چې دا زوی هر کله چې ما مړ کي نو چې مړ کي خو چې دې انجام دی پاتې نه شي. او عجیبه اتفاق دا و چې دې پرویز یو دوه کسان د حضور پاک مرګ پسې لیږلي او چاړې یې وله ورکړې وې، په زهرو کې وله سرې کړې وې. وی ورشه نبی علیہ السلام پسې خط را لېږلی و. نبی علیہ السلام دې پرویز ته خط ولیږه، وی ته په ایمان راوړه. هغه د نبی علیہ السلام خط یې وشلاو، ریز مریز یې کړ. نبی علیہ السلام متخیره وکړه اللهم مزقهم کل ممزق، خدای دې ریچې کې. خط یې د ما ولې وشلاو. نورو یو بل بادشاه له خط لېږلی و، هغه هم ایمان راونهړه، خو د پیغمبر علیه السلام هغه خط یې د اتي په اډوکي په نله کې بند کړ او د سر په پټکي کې به یې دلته ګرځاو، د سر پټکي کې، او د خط وشلاو. حضور پاک ورته خیره وکړه او داسې چلو که دونه غوسه شو چې تورې یې تېرې چړې یې په زهرو کې ومنډلې، د زهرو اوبه یې ورکړې. وی ولاړ شي ورپسې ابوی د شا کې چړې منډلې وې، د شا د کمیس لاندې، او حضور پاک له لاړه. دلته خدای څه وکړل، هغه سخوندر زوی پرې رالګي شو چې لګي شو دا پلار یې پرویز مړ کړ. هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې هلک خو زما دپاره پلار مړ کړی دی، دا خو به ډېر لوی شرم وي چې زه میره مور یم او دې زما په نکاح اخلي. هغې دارو خوړله مړه شوه. هغه زوی چې راغی چې دا پلار یې مړ کړ، د پلار چې کوم خاص سامان و المارۍ یې کوله وکړه، خاص سامان راځي، هغې کې بوتل پروت دی، په بوتل یې لیکلي دي دواء نافع للباه،
چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه قوت دپاره ډېر زبردست تریاق دي. خو پلار ورته زهر بند کړي و. بس وي ښه دا ده ما پلار چې دونه ښځې ساتلې دا داروګان خوړل. شیشه یې کوله وکړه قل 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 په خولې ور واړوله. چې ور واړوله خو زهر و هغه هلته پرېوت مردار شو. لاړل ختم. پلارم د پیغمبر مبارک دعا ورته ولګېدله. پلارم مړ شو، دویم مړ شو، ښځم لاړه. لور یې ولا په بادشاه کېنوله. هغه دوه کسان چې کوم لیږلي هغې له بلا پولیس هم لیږلي چې تاسو ورته بار کېنئ. نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستل. چې کېناستل موقع تلاش کوي چې په حضور پاک غذایر وکړي. وی څنګه راغلی یې؟ کوم ځای نه؟ وی صاحب مونږ خو د فارس نه راغلي یو، د کسرا د علاقې نه. ګوره ځان یې اوس منافقت کوي که نه چې ځان ملګري کوو. وی چې چا رالیږلي یې ګورې مړه دي. جبریل ما ته اوس اطلاع را کړې ده چې چا رالیږلي یې که نه زوی یې مړ دی، ښځه یې مړه ده، پلار یې مړ دی. او تاسو څه له راغلي یې؟ شاته م په کمیس لاندې چړې منډلې دي. بس پوه شو چړې منډې په ما غلار نه راغلي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د زوی به ښه تربیت کې او دعاګانې به کې. مور نم دا پکار چې زوی ښه تربیت وکړي، دعا ورته وکړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک نیازبین لوی شو، عبدالله نیازبین لوی شو. نو هغه د مور د طرف نه د نیکه جایداد ورته پاتې شو. نو مور به خدای ته جړل. ګوره دعا د مور، ای خدایا ما چې د نه کوم بچی غوښتی او ما او پلار وله څونه اوچې ډوډۍ خوړلې دي چې ده باندې د پیغمبر د حدیثو علم وکړو. نو الله هغه لوپر شو، دوی په ګډو وډو سر شو. هغه د څومره پیسې چې ورته د نیکه نه پاتې وې هغه یې والوزولې، څومره دولت چې ورته پاتې و دولت یې والوزو او په لوپرۍ پسې ګرځي. یو ځل دو وی خوب وینم چې یو باغ دی او په هغې کې یو مرغۍ ده او مرغۍ د یو څانګې نه بلې ته ټوپ وایي او د بلې نه بلې ته ټوپ وایي. رودېمه نو مرغۍ د خولې نه مې دا آیت واورېده: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې زړه کې د خدای یره پیدا شي. وی چې خوب کې مې دا واورېد راویښ شوم، وی دا مرغۍ خو ما ته واوروله. لال پلار ته وی بابا ما له پیسې راکه تجارت کو. پلار یې وی ما خو بچې علم له غوښتې، زه چې ملا کېږې نه علم نه کې تجارت کې. تجارت ښه دی خو چې لوپری نه بچ شي. څومره پیسې درکم؟ 10,000 درهم. والا شب بچې تکړه شه. پیسې یې واغېښتې وګرځېد په مکه او مدینه او په یمن او شام او مصر کې. او چې چا سره به هم د حضور پاک مبارک حدیث هغه به ځان سره جمع کو، چا سره هم حدیثو جمع کو، چا سره هم حدیثو جمع کو. بلا موده تېره کړه چې واپس راغې اوښان دي او په هغې بارونه دي، د پاسه یې په ترپالونو څادرونه تړلي دي. پلار ولا لال ملاقات له مخې له استقبال له تر غاړه بسو. پلار خوشحاله چې بچي خو مې بلا مار ګټلی دی، بلا تجارت یې کړی دی چې څنګه اوښان را در نه کړل. بچې تجارت دې څنګه و؟ بابا ډېر کامیاب. ګټه دې وکړه که تاوان؟ بابا دا اوښانو ته نه ګورې، دا ګټه ده. بچې څه تجارت ته کړی دی؟ اوس به ته بابا د ماره تجارت پته ولګي. خو چې د اوښانو نه بره تارپالونه او څادرونه لر کړل او بارونه کټونو کې کوز کړل، هغه ټول د حضور پاک د حدیثو نه ډک کتابونه و. دا تجارت مې کړی دی. ها بچې که تجارت کې د کمی وي دا نورې پیسې م واله تکړه شه. عبدالله ابن مبارک نه خدای څوک پیدا کړل. یو ځل بس یو ټکې درته ویم، یو ځل حج د روانو، تا ډېرې اوږدې قیسې دي ده. حج د روانو نو په لاره باندې ملګري ورسره او یو نوکر ورسره و. نو یو ځای کې یو ماشومه وه، مړه مرغۍ راواغېشته. نو هغه یې کور ته په مخه کړه. عبدالله ابن مبارک ورته وایي بچې دلته راشه، په دا مړه مرغۍ څه کې لوبې پکې؟ وی نه مونږ یتیمانان یو، پلار هم مړ دی او مور مې د مونږ بچي یو، نو د ډوډۍ درک نه لګي. نو دا مړه مرغۍ وړمه دا به وخوټ کړو، نو په دې به خپله ګزاره وکړو، درک نه لګي. وی ښه. هغه خپل شاګرد ته وایي واپس کلي پورې څونه پیسې مروه پورې کېږي؟ وی دومره پیسې. وی دغه ته جدا که سخت کال حج له نه ځو. پیسې ټوله قافلې نه ځان له شو. هغه ماشومې له یې ورکړې مور له دې یو څه دا ستاسو شو. سخت کال به حجونه کړو، حجونه هم ډېر کړي دي. واپس کور ته راغله. مرګرو ته ځای تاسو حج له هغې یې پرې نه کړل. د سخت کال نه ده. یو سړي په عرفات کې خوب ولیده
الله په خوب کې ولید. الله فرشتو ته اعلان وکړ وی سخ کال چې څومره په لکونو خلق حج لراغلي دي او د عرفات په میدان کې ولاړ دي د دې ټولو حج نه قبلوم، دا ټول حج مې ورته په مخ واپس ورغورځول نه قبلېږي. الله اعلان وکړ خلق چپ شو. وی لږ ساعت پس الله بیا وی یاره داسې کار دی چې دا خو ډېر ګناهګار دي او دا خو داسې دي حج خو قبلول نه دي پکار. خو دا یو کس دی هغه حج لرا روانو خو له لارې نه واپس شو چې نوم یې عبدالله ابن مبارک دی. خو دې سره په دې میدان کې شریک نه دی، خو د هغه د مخه مې وله حج قبول کړ. او دومره لوی عالم ته خدای جوړ کړ چې زمونږ د احادیثو دا څومره استادان دي، امام بخاري، امام ترمذي، امام نسائی، امام ابو داود، دا ټول د عبدالله ابن مبارک په شاګردانو کې راځي. دا د مور دعا. د مور دعا چې څوک رنګ کړي دي که نه رنګ به ګرځي، او د مور خیرو چې څوک چپه کړي دي که نه چپه به ګرځي. زمارونو د مور نه به دعا اخلي. یو پټینې غوندې خبره درته کوم نو بس کوم. حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو، وی الله ما ته زما د جنت ملګری وښایه. وی لاړ شه په پلانکي کلي کې پلانکي قصاب دی، هغې د جنت ملګری دی. د موسی علیه السلام امت هم لکه زمونږ د نبي اسلام د امت ډېر دی. دی چې لاړ هغه قصاب له پرې نالیدلي مسلمانو قصاب له ورغې تپوس یې وکړو یو دا قصاب چې ته کوم نوم یې دی دا دی. هغه ته وی چې ملګري ما د بېګاله شپې له ځای راکړې. وی ډېره ښه ده. قصاب غوښه خرڅه کړه، داسې لږه غوندې غوښه یې پرېښوده، هغه یې ټوټې ټوټې کړه، دوکان یې بند کړه، هغه یې ټوکړه کې واچول او روان شو. موسی اسلام ته راځه راپسې مېلمه. موسی علیه السلام یې کور ته بوت. چې کور ته یې بوته موسی علیه السلام ته قصاب وی وی ته دلته کښېنه او زما څه ډیوټي د کار دی هغه د هغې نه فارغ شم بیا به سره ګپ لګوو. ښه قصاب لاړ هغه غوښه یې کټوۍ کې واچوله، ور یې ورته بل کړ، باندې یې کړه او اوبه یې واغېستې په بل نغري کېښودې، هغه یې ګرمې کړې. موسی علیه السلام مخامخ یو زانګو غوندې کټ و او په هغې کې یو بوډۍ ښځه وه، یو انسان و بوډا. دا قصاب ورغې پردی وکړه او هغه بوډا انسان یې ووینځه په ګرمه اوبو، ښه یې لمبه و. بیا ورته پاکې جامې واچولې، بیا پرې خوشبویي پورې کړه او بیا راغی هغه کټوۍ جوشېدلې وه د هغې نه ښوروا راواغېسته او په قاشوغه په سمسۍ هغه بوډا انسان له لږه لږه ورکوي لږه لږه ورکوي. بوډا خو د دونه پوه شم چې خورۍ پې اوس کله هغه لاس اوچت کړل. دا قصاب راغی غوښه یې راواغېسته روټۍ او ما سره کېناسته. وایي ما ته وایي چې مېلمه د کوم ځای نه راغلی څوک یې اوس به خبرې کوو. وایي ما ورته وایي چې زه درته خپل ځان ښیم خو تا نه لاول تپوس کوم چې دا انسان څوک دی، ته خو ډېر لوی پکړه وي د انسان سره. وایي دا زما مور ده، دغه یو مور ده او یو زیم، او دا غریبه همدقسې په دې کټ کې پرته ده، د ګرځېدو نه ده. نو زما دا ډیوټي د سارم او ماښام، سار چې ځم او ماښام چې راځم دغه مې ډیوټي ده چې دې کومې متیازې کړي پاک یې کړم، په ګرمو اوبو یې ولمبم، پاکې جامې ورته واچوم، خوشبو پې پورې کړم او خورا ورکړم مړی کړم. دا زموږ د مور ډیوټي ده. نو وی ما ورته چې د مور د لاس اوچت کړل لکه چې دوا درته کوي. یاره وی ډېره ساده ښځه ده، وی په دوا نه پیږي، خو یو ټکی زده کړی دی نو چې زه سار ولمبوم او مړی کړم هغه کوي او چې ماښام یې بیا ولمبوم اقد دعا کوي. وی ما چې دا څه کوي؟ وی راته وایي چې بچې خدای دې د